د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې ستاسي غږ موسسې د دې ولایت په اچین، نازیان، مومندره او کوټ ولسوالیو کې 206 تنه نارینه او ښځینه ته حرفوي زده کړې ورکړې او 200 تنه بیروزګار ځوانانو ته واړه کاروبارونه برابر کړل. د کار او ټولنیزو چارو وزارت موین چې د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې له حرفوي زده کړو د فراغت په دغه مراسمو کې ګډون کړی وویل اسلامي امارت هڅه کوي ځوانان مسلکي او د کار زمینه ورته برابرې کړي. کار امور اجتماعي وزارت دا هوډ لري او تصمیم لري چې ټول ولسوالیو کې اگر کومه په ټول ولایتو کې مرکزو کې خپل حرفوي زده کړې مراکز لرو غواړو چې ولسوالیو ته قرار وغځو لکه څنګه چې نن اچین ولسوالۍ ته راغلي آینده به انشاءالله د افغانستان ټول ولسوالیو ته همداسې ځو. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي دغو ځوانانو ته په موبایل ترمیم او خیاطۍ برخو کې روزنه ورکړې چې دلته زمونږ د څلورو ولسوالیو د مختلفو ساحونو راغلي ځوانان چې هغوی په شپږ میاشتې دلته د حرفوي زده کړو ترسره کړي وي چې هر فارغ کس ته تقریبا 180 روپۍ معادل ډالر د هغه افغاني کټ ورکول شوی دی. 2 حرفې دي چې و د خیاطۍ حرفه ده او بل چې د موبایل د ترمیم حرفه ده. همداراز د دې سره په خوا کې مونږ د واړه کاروبارونو یعنې حمایه یا واړه کاروبارونو هغه زمینه سازي وه هغه ځوانانو ته چې هغوی بېروزګاره ځوانانو. د اچین ولسوالۍ یو ځوان چې د خیاطۍ حرفه یې زده کړې وایي د زده کړې ترڅنګ اړوند وسایل هم ورکړل شول چې له دې وروسته به خپل کسب پرې مخته وړي. زه خیاطۍ بخش کې 6 میاشتې درس یې راله راکړه او په هر شي باندې موږ فو کړو. اوس یې دغه سامان هم راکړی انشاءالله دوکان مخه به خیره نیسو انشاءالله. په ټوله کې دغه ډول برنامو موخه د بیروزګارۍ ختمول او د کورني اقتصاد پیاوړتیا ده.